دا خلک به څه وایي؟ که دغسې جامې واغوندم نو خلک به څه وایي؟ که دا خبره وکړم، که داسې رفتار وکړم، که په دې لار باندې لاړ شم نو دا خلک به څه وایي؟ که موږ د ټولنیزو چوکاټونو د حرمت ساتلو څخه ورهاخوا هم په خپل هر کار او نوښت کې د خلکو له فرضي نظریاتو ویره لرو، حرکت نه کوو او د خپل پرمختګ لاره په خپله ځان ته بندوو، نو دا یوه جدي ستونزه ده چې باید ځان ترې خلاص کړو. د چینل دایمي او نوو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. ښه راغلاست او هر کله راشئ. د نن ورځې موضوع مو د خپل ځان او خپلو کړنو په باب د نورو خلکو د نظریاتو پر اغیزې راڅرخي. غواړو رڼا یې کړو او د دغې فلجوونکې ستونزې څخه د خلاصون حل لارې در سره شریکې کړو. که د ډیرو ضروري کارونو له کولو هم په دې خاطر ډډه کوئ چې فکر کوئ ښایي خلک یې ښه ونه ګڼي، نو دا ډول چلند سبب کیږي چې ځان ته تاوان ورسوئ او جام پاتې شئ. دې ډول چلند څخه د خپل ځان خلاصون لپاره دغه حل لارې او سپارښتنې د ارواپوهنې علم د څیړونکو له لورې تر تجربو وروسته وړاندیز شوي دي. خو په پیل کې راځئ یو څو خبرې په دې باب وکړو چې ولې د خلکو له اټکلي خبرو او نظر څخه ویره لرو. دغه ویره او تشویش له کومه ځای راغلی دي او علت یې څه شی دی؟ د نړۍ تقریبا هر انسان که هغه په غرب یا شرق کې وي د ځان په باب د نورو خلکو له نظریاتو څخه کمه یا ډیره ویره احساسوي او د دغې ویرې ریښه زرګونو پخوانیو کلونو ته رسیږي. د پخواني انسان د ژوند سختیو او د هغه وخت موجودو خطرونو دغه ویره د هغه لاشعور ته ننویستې چې تر موږ او تاسې پورې را رسېدلې ده. زرګونه کاله مخکې انسان د خپلې خېټې مړولو او خپل ژوند ساتلو لپاره د طبیعت او هغه کې موجودو پدیدو او ځناورو سره په مقابله کې و. دی مجبور و چې هم خپله خېټه مړه کړي او هم د نورو داړونکو ځناورو څخه ځان وژغوري، او دا کار په یوازې سر ممکن نه و، نو خلک مجبور و ډله ییز ژوند وکړي. دوی به یو ځای ژوند کاوه، په ګډه به یې خواړه برابرول او یو ځای به یې د خطرونو سره مقابله کوله. د ډلې څخه بهر ژوند د لوږې او مرګ په معنا و، او ځکه نو خلکو ته ډلې یا ګروپ حیاتي ارزښت درلوده. په ډلو کې خاص اصول وو چې ټولو غړو باید مراعات کړي وای، او که چا به نه کول نو هغه به د ډلې څخه ویستل کېده او دا د مرګ په معنا وه. په همدې اساس به د هغه وخت انسان د خپلې ډلې له منفي نظریاتو ځکه ویره احساسوله چې نتیجه یې مرګ کېدای شوه. دا چې په هغه وخت کې لیک او لوست نه و، نو دغه قوانین په شفاهي ډول یعنی د خبرو او وینا په شکل وو. دغه ډول ژوند په زرګونو کاله دوام وموند او د خلکو لاشعور کې دې باور ځای ونیوه چې باید د ټولنې د اصولو او قواعدو او په بله وینا د خلکو د خبرو او نظریاتو مطابق ژوند وکړي، که نه نو له ټولنې به وشړل شي، لوږې سره به مخ او د ځناورو خوراک به شي. که څه هم چې وروسته بیا حالات بدل شول، طبیعت کنټرول او د داړونکو ځناورو خطر هم کم شو، او نور نو یو کس کولی شول چې یوازې هم ژوند وکړي. خو هغه د پیړیو پیړیو ویره د انسان په شعور کې پاتې شوه او تر ننه را روانه ده. دا چې نن موږ د ټولنې له نظریاتو ویریږو، علت یې هماغه پخوانۍ ویره ده چې موږ د ټولنې د نظریاتو خلاف کار د کولو په وخت کې احساسوو او وایو چې خلک به څه وایي. دغه ویره د ټولو قامونو په وګړو کې لږه یا ډیره شته، خو په پښتنو کې په مجموعي ډول دغه ویره تر نورو خلکو ډیره ده او ښایي علت د هغوی قبیلوي ژوند وي. همدغه ویره ده چې پښتانه مجبوروي له نوښت کولو څخه ډډه وکړي، که څه هم چې دې قوم د دې نفسیاتي مشکل پر وړاندې
خپل د اعتراض غږ اوچت کړی او وایي چې خلک به یو څه بل څه وایي، زه به د چا خولې ته برغولی جوړومه. خو په خواشینۍ سره چې دغه ویره د خلکو خولو ته د برغولو په جوړولو نه، بلکې په خپل ځان او ذهن کې هغه سره د اصلاحي کار په کولو ختمیږي او علمي چلند غواړي. تر ټولو لومړی باید په دې خبره پوه شو چې ویره په خپل ذات کې یوه ښه پدیده ده او انسان ته د خیر رسولو په موخه پیدا شوې ده. هره ویره موږ د یو خاص خطر څخه ژغوري. مثلا لکه د ویرې د تاریخچې په باب چې وویل شول، پخوانیو زمانو کې خلک ویرېدل چې خدای مکړه که د خپلې اړوندې ډلې د نظریاتو او قوانینو پر خلاف عمل وکړي نو ډله به یې له اجتماع څخه وشړي او دوی به وږي پاتې شي او حیوانات به یې وخوري. یعنې دلته ویرې دوی له لوږې او مرګ څخه ژغورل. خو په همیشني ډول د دغې ویرې د لرلو خطره په دې کې ده چې هغه تاسې وړاندې د حرکت او پرمختګ کولو څخه پاتې کوي. تاسې نوښت ته نه پرېږدي او تاسې نوو تجربو او مهارتونو حاصلولو څخه محروموي. ځکه نو پکار ده چې هغې سره اصلاحي کار وشي تر څو چې ژوند کې نوښتونو کولو ته چمتو شو او پرمختګ وکړو. که غواړئ چې د خلکو د نظریاتو له اثراتو خلاص شئ او پرمختګ ته مو لاره هواره شي، نو د ارواپوهنې د عالمانو عملي سپارښتنې در سره شریکوم. اول، باید پوه شئ او دا ومنئ چې تاسې نشئ کولی د نورو خلکو نظریات کنټرول کړئ. خلک به ستاسو په باب همغسې فکر کوي څنګه چې د هغوی پکې ګټه وي. ستاسې د عمل او د هغوی د نظر ترمنځ ښایي هیڅ رښتینی ارتباط نه وي. دویم، پر خپلو ارزښتونو او هدفونو متمرکز اوسئ. که چیرته تاسې پر ځان باور ولرئ او په خپلو هدفونو ټینګار وکړئ، نو د نورو خلکو نظریات به تاسې ته چندان ارزښت ونه لري. دریم، د ځان پیژندنې تمرین وکړئ. د خپلو فکرونو څارنه کول زده کړئ او د خلکو نظریاتو ته د پاملرنې کولو پر ځای نسبتا منطقي او ګټور فکرونه غوره او خپل کړئ. مثلا د دې پر ځای چې فکر وکړئ چې خلک به زما په هکله څه فکر کوي، ووایاست چې څه وکړم چې په خپله له خپل ځانه راضي اوسم او ځان سره په سوله او جوړجاړي کې پاتې شم. څلورم، په ځان کې دننه ډار د عمل کولو له لارې اصلاح کړئ. اکثرا د خلکو نظریاتو څخه ویره د عمل کولو له لارې کمزوري کیږي. د خلکو نظریاتو او خبرو ته د نه پاملرنې سره تړلی د وړو او آسانو ګامونو اخیستلو یو پروګرام جوړ او ورو ورو عملي کړئ. دې ترڅ کې هڅه وکړئ د نورو خلکو نظریاتو ته اعتنا کمه او پر ځان او د خپلو کړو په سموالي باور مو ورو ورو زیات کړئ. پنځم، دا خبره ومنئ چې مطلق ټول خلک خطاوې کوي او هیڅوک هم پوره نه دي. دا آیډیا چې د نورو په نظر کې باید پوره او کامل اوسئ له بنیاده ناسمه ده. ځان ته د خطاو کولو اجازه ورکړئ. تاسې او هر بل انسان د تیروتنو کولو حق لري. شپږ، د خپلې ویرې رښتینوالی معلوم کړئ. اکثرا موږ د هغه څه له پیښېدلو څخه ویره لرو چې اصلا پیښیږي نه. هڅه وکړئ پوه شئ چې په مشخص ډول څه به وشي که چیرته څوک ستاسې په باب خبرې وکړي او آیا دغه خبرې ستاسې پر ژوند کوم جدي اثر کولی شي. دغه څېړنه به د خلکو نظریاتو څخه ستاسې غیر عقلاني ویره تر ډیره حده کمه کړي. اووم، هڅه وکړئ مختلف کمالونه زده کړئ. هر څومره چې ستاسې مهارتونه او کمالونه زیاتیږي، همغومره تاسې زیات پر خپل ځان باور احساس کوئ. دا ښایي د خپل مسلک اړوند کمالونه وي او یا هم شخصیتي د نوو موضوعاتو زده کول او د فزیکي وړتیاو بهتره کول او داسې نور. اته،
شاوخوا ته نظر وکړئ. ستاسې شاوخوا خلک ښایي پر ځان باندې ستاسې د اعتماد لرلو یا نه لرلو باندې او مجموع کې ستاسې د ژوند په ښه والي یا خرابوالي زورور تاثیر ولري. هڅه وکړئ چې یوازې داسې خلکو سره ناسته پاسته وکړئ چې مثبت وي او تاسې همداسې خوښوي څنګه چې یاست او نه دا چې باید د هغه په طبع ځان جوړ کړئ. نهم، د ځان آرامولو تخنیکونه زده او استعمال کړئ. کله ناکله د نورو خلکو نظریاتو څخه ویره زموږ د خپل داخلي عضلاتي، عصبي او داسې نورو فشارونو او یا خپلو شخصي انګیرنو سره ارتباط لري. د ژور تنفس یا ساه اخیستلو ویستلو ډولونه زده او تمرین کړئ. ځان سره تل مثبتې جملې تکرار کړئ. دا ټول تاسې سره مرسته کوي چې خپل سټرس راکم او ځان نسبتاً باوري احساس کړئ. لسم، د انتقاد پر وړاندې خپل چلند بدل کړئ او زیات حساسیت مه ښکاره کوئ. مهمه ده پوه شئ چې انتقاد همیشه بد او بې ځایه نه وي. ښایي یو نیم وخت په رښتیا هم ستاسې یوه داسې کمزوري ښیي چې پخپله تاسې نه وینئ یا نه درته ښکاري. نو که بل څوک د انتقاد په شکل درښیي پرې سوچ وکړئ. که واقعي وي نو ځان اصلاح کړئ. دې سره به تاسې ګټه کړې وي. د دې پر ځای چې هر انتقاد ځان ته شخصي سپکاوی وګڼئ، هغه تجزیه کړئ او د ځان بهترولو لپاره یې وکاروئ. د دې ګامونو په کارولو سره به وکولای شئ چې نه یوازې د خلکو د خبرو او نظریاتو پر وړاندې د خپل ډار کچه راکمه کړئ، بلکې داخلي باور او اعتدال به مو هم ورسره وده وکړي. بریالي اوسئ.